زما رواج ما خپلې مینې نه ډېر لرې ساتي زما رواج ما خپلې مینې نه ډېر لرې ساتي او چې د پښتو په تار تړلې مې وزرې ساتي پښتون به څنګه د یو بل تندی په مینه ښکل کي پښتون به څنګه د یو بل تندی په مینه ښکل کي او په زړه کې یو بل ته وړې وړې خبرې ساتي دا د چا په تصویر نوم د پښتنې لیکلې دا د چا په تصویر نوم د پښتنې لیکلې او پښتنې ډېرې په پرده خپلې تور سرې ساتي ګرانو مینوالو یو ځلې بیا پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو قربا صاحب مانیروال تاسو ته مخاطب دی هیله لرم چې روغ جوړ به خوشحاله به د ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ ملګرو زما د طرف نه او زما د ټول ټیم د طرف نه دواګانې سلامونه په ځان باندې ومنئ ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ پروګرام یو ادبي پروګرام دی او موږ سره په هر پروګرام کې موږ کوشش کوو چې یو داسې ملګری ځان سره راولو کینو او د هغه نه تاسو ته شعرونه ډالۍ کړو چې یا د سوشل میډیا یا د میډیا په ذریعه باندې هغه تاسو نی لیدلې نوې شاعري یا داسې رک ملګری زمونږ چا چې شعر لیکلی خو رامخې ته شوی نی ملګرو ډېر ټیم هم نه علم نن هم راغلی ما انبار ته راغلی ما چرته کې چې زمونږ ګران ملګری او زمونږ قدردان ملګری صهیب پارس پاتې کیږي زلمی شاعر دی ډېر ښکلی لیکي کړی دی ننني دور کې او ډېر زر د سوشل میډیا په ذریعه باندې خلکو ولیدی او زمونږ د پیج نه ما هم غوښتېدل چې زمونږ ملګري زمونږ هغه مسافر ملګري څوک چې شعر سره مینه ساتي هغوی سره یې زه مخاطب کړم راځي هغوی سره نیغ په نیغه باندې میلاویږو اول ورسره یو څو خبرې کوو او بیا به ترېنه شعر اورو پارس په خپل پروګرام کې درته په خیرالي وایم ډیره مننه ستاسو ډیره مننه کوم چې دلته رالی خپل قیمتي وخت نه وخت وباسو زمونږ خواته رالی او د ټولو مینوالو ډیره مننه کوم چې ستاسو پروګرام ګوري او ډیر خوښوي او ستاسو ډیره مننه کوم چې ډیره زیاته مننه پارس دا راته ووایه چې عمر خو باید هم دومره ني او شاعري دې ډیره کړې ده ځکه چې ما د پښتو د پیجونو نه ستا غزلې هم اورېدلې دي او دا راته ووایه چې د استاز دلته کې خو ستاسو انبار کلی دی خو ټولنه پکې نشته ستاسو خپله هیواد ته راځي یا کام کلم ته راځي خو په شعر کې د دومره وزن دی دومره زور دی پکې استاز دې څوک دی د غزل زه چې څو غزل مزل ولیکم نو هغه زه جاوید شاه درمان صاحب ته ښیم چې د انبار کلي دي تاسو هم پیژنئ نو چې څه غلطي پکې نو هغه یې راله صحیح کوي نو هغه زما استاز دی ډیره زیاته مننه څوک چې د جاوید شاه درمان صاحب شاګرد نو بیا به خامخا په غزل کې دومره زوري دومره وزن به پارس خپل مینوالو ته غزل ډالۍ که چې خوندونه ترېنه واخلي یو غزل دی چې وایي سوچ زړیږي نو خوږیږي مینه سوچ زړیږي نو خوږیږي مینه او چا ویل چې وخت سره کمیږي مینه د جدایي درد مې د زغم اوزي د جدایي درد مې د زغم اوزي لکه چې دا وخت کې ځوانیږي مینه هغه که نه کوي اظهار د مینې هغه که نه کوي اظهار د مینې او ما ته سترګو کې ښکارېږي مینه چې د بڼو لاندې پټ پټ راګوري چې د بڼو لاندې پټ پټ راګوري زمونږ به څنګه نه زیاتېږي مینه ډېره مننه مصنوعي حسن او د چل ول مینه مصنوعي حسن او د چل ول مینه او ښار کې په پیسو باندې خرڅېږي مینه ډېره مننه مینه له دواړو غاړو کېږي ګله مینه له دواړو غاړو کېږي ګله او بې مینې چېرته زده کېږي مینه پارسه وي چې ارادې یې نورې پارسه وي چې ارادې یې نورې هغو ته کله میلاویږي مینه ډېر ښه پارس ګرانو مینوال د پارس نه تاسو غزل واورېده خو داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو راځو بیا به ترېنه بل غزل هم اورو ده به ورته جاوید شاه درمان صاحب چې دی وایي چې زموږ استاز دی هغه هم په ننني دور کې یو داسې لیک کوي چې د صفت محتاجه نه دی څوک چې شعر وایي څوک چې شعر اوري هغوی به یې پېژني او زموږ در څنګ د شاه منصور کلي زموږ ګران ملګری حمزه خان هم موږ سره ناست دی چې په اسلامیه کې په سیکنډ ایئر کې سبق وایي شعر سره ډېره زیاته مینه لري دا شعر لیکي نه خو کیدای شي چې ډېر زر په الهام وکړي ځکه چې د ډېر ښو شاعرانو استادانو شعرونه ورته یاد دي او ډېر په زړه پورې شعرونه یې راته ووایي او اورو به ترېنه هم بیا او زړه مې غواړي چې د راتلونکي وخت کې دی ځان سره میلمه کړو او د ده نه انتخاب شعرونه دغه کړو په محمد ګل منصور باندې رک مین دی
هغه هم زمونږ د هغه ګوري نو د حمزه د طرف نه د ده سلام هم قبول کړي او ټول مینوال دي هم د ده څوک چې زمونږ هغه ګوري نو سلام دې قبول کړي. او د جاوید شاه درمان صاحب یو څو شعرونه هم چې ستا په کور کې به ډیوه وه او زما نه وه، ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه او بیا دې هم په خوله ګیله وه زما نه وه. خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه، خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه او ځکه ما باندې اوږده وه زما نه وه. او هواګانو مې پرده اوچتوله، هواګانو مې پرده اوچتوله او هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه. د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې، د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه. د کور مات لوښي به ما خرڅ کړه درمانه ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه. پارس خپلو مینوالو ته بل غزل هم ډالۍ که چې خوندونه ترېنه واخلي. او غزل دی وایي څومره پخه په پښتونخوا پرته ده، څومره پخه په پښتونخوا پرته ده او د ظلم شپه په پښتونخوا پرته ده. سکون په کلي کې نه ښار کې امن، سکون په کلي کې نه ښار کې امن، اړخوا خطره په پښتونخوا پرته ده. ډېر ښه. اوس چې سام پکې په یاره اخلو، اوس چې سام پکې په یاره اخلو د چا سایه په پښتونخوا پرته ده. ډېر ښه. چې د ګلونو سره غونچه یادېده، چې د ګلونو سره غونچه یادېده اوس سره لمبه په پښتونخوا پرته ده. ډېر ښه. کورو د امن او د حیا صادرو، کورو د امن او د حیا صادرو د شر نامه په پښتونخوا پرته ده. ډېر ښه. پارسه دلته خو سپرلی نه راځي، پارسه دلته خو سپرلی نه راځي او سپېره لمحه په پښتونخوا پرته ده. ډېر ښه. پارسه ګرانو مینوالو د پارس نه تاسو بل غزل هم واورئ د وضو به په ګرمه کې به ترې یو بل غزل هم واورو خو د منیر بونیري رور راته یو دوه شعرونه را په زړه شو هغه ټولو مینوالو ته ډالۍ کومه چې دا چې په ټپه زما راویښ نه شو، دا چې په ټپه زما راویښ نه شو دا سړی به مړ وي دا اوده نه دی تا پسې ونه چاوده نو زه کوام کاڼې به وي دې سینه کې زړه نه دی. راځئ ملګرو چې د پارس نه بل غزل هم واورو او خوندونه ترېنه واخلو. د صاحب صاحب د لنډ بار یو غزل دی چې وایي مه وایه چې زه مه ځم، مه وایه چې زه مه ځه او ته که ځې نو مره مه ځم. ډېر ښه. بې له تا مې ژوند عذاب، بې له تا مې ژوند عذاب او یاره قسم خورمه زه. ډېر ښه. او تاله چې مې زړه درکو، تاله چې مې زړه درکو ژوند به اوس بایلمه زه. ډېر ښه. ډېره مننه. وایي ته مې زاري نه منې، ته مې زاري نه منې او ستا هر څه منمه زه. ډېر ښه. او خوب مې آرام شوی دی، خوب مې آرام شوی دی او ستا تصویر سېزمه زه. ډېر ښه. اوس خو پر اعبار نشي، اوس خو پر اعبار نشي او خپله به درځمه زه. ډېر ښه. اوس یې جوړېر شوی یم، اوس یې جوړېر شوی یم او ځان ور یادومه زه. ډېر ښه. او پرېږده ما پارس چې اوس ځان وپېژنمه زه. ډېر ښه. ډېر ښه. دا چې ځان ته یې کیسې کوي دا څوک دي، دا چې ځان ته یې کیسې کوي دا څوک دي، هر ماښام ورته خیرې کوي دا څوک دي. دا په څه وجه او څه کې دي مړه شوي، دا په څه وجه او څه کې دي مړه شوي، پټ په پټې جنازې کوي دا څوک دي. ګرانو مینوالو اجازت په درنه غواړم او که ژوند بې وفایي ونه کړه مرګي پرېښودیدو ډېر زر به وي چې په یو بل پروګرام کې به بیا تاسو سره مخاطب کیږو د یو بل ملګري پورې د هغه غدر تګه پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکې اجازت چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.